په سیف الله کلا کې مه کوئ تپوس د چا نه، له لرې ښکاري تش لستوڼي او ګریوان د عبدالقادر مجرم د خپل غزل په دې مصره کې د خپل وجود د غبرګو لاسونو د نشتون درد انځوروي. کله چې انسان دواړه لاسونه له لاسه ورکړي، ډېری کسان ګمان کوي چې د هغه ژوند او هیلې هم پای ته رسېدلې، خو د پښتو ژبې شاعر او لیکوال عبدالقادر مجرم دا تصور ناسم ثابت کړی. د بلوچستان د کلا سیف الله اوسېدونکی عبدالقادر مجرم د یوې پیښې له امله دواړه لاسونه له لاسه ورکړل، خو اراده یې ونه بایلله. هغه د پښو په ګوتو لیکل پیل کړل او تر اوسه یې خپل 22 کتابونه لیکلي. سربیره پر دې د نور لیکوالانو 38 کتابونه یې هم کمپوز کړي دي. د په وینا د لیکوالۍ دا سفر له درد، اوښکو او سختې مبارزې سره پیل سو. دا نیم لاسو په دا په قلم وتړئ، په هغه به مې لیکل، هغه نه لیکل کېدل. خوږ هم سو هغه ټایم، خو تر ډېره په 2 کاله پورې لاس هم خوږېده یم، خو بیا هم ما کوشش کوی چې زه په دې ولیکم. خو هغه داسې و چې په لاس نه کېدل، پر بورډ یو شي به مې ولیکل، هغه باندې مې لیکلی سو، خو په کتابچه باندې نه لیکل کېدل. نو د هغه وروسته بیا زه مجبوره سوم په پښه باندې مې لیکل شروع کړل. یو څه تکلیف و، ګوتو به دردونه کول، به څنګه و. خیر سوکه له دې سره زه بلد سوم. وروره خپل مجبوري مې په حصه له خپل شی مې به لیکئ. نو له دغه سره یو څه وخت تېر سو، بیا یو سړی راغی لاهور و، پنجابی و. نو هغه ما ته ویل الله آپ فون سے لیکتے ہو؟ سړی وویل فون سے لیکتے. وایي زه تا له کمپیوټر راوړم. ما ورته ته کمپیوټر راوړې؟ زه کمپیوټر سره ګرس پیژنم نه، کمپیوټر دی چې شي څرنګه طریقه یې ده، څه کیسه یې. وایي بس بیا زه راوړم، بیا زه له تا طریقه درښیم. نو هغه غریب تللی و، بل هر چې راغلی وروره کمپیوټر یې راوړی. کمپیوټر د غریبه طریقه یې راوښو، وایي دا رنګه لیکل کېږي، داسې داسې. نو هغه بیا په هغه کې انګلیش لیکل کېدی، پښتو بیا موږ نسو لیکلی. نو په هغه کې هم بیا مجبور یو چې اوس موږ په پښتو باندې څنګه ولیکو. بیا زما یو زوم دی امیر لیکوال نومېږي، هغه هم لیکوال دی، هغه پر نیټ باندې ګرځېدی، پښتو فونټز یې پیدا کړل، پښتو کیبورډ یې پیدا کړ. نو هغسې څوکه موږ بلد سو، پښتو لیکل مې شروع کړو. اول 2 کتابونه چې وو هغه ده راسره کمپوز کړل. نو وروسته زه خپله په ګوتې ما مختص ویل کیبورډ سره. نو له هغه وخته بیا ما د خپل کتابونه کمپوزول، له هغه سره ما تقریبا 80 کتابونه به ما د پښو په ګوتو کمپوز کړي. په هغه کې نو 22 تقریبا زما خپل دي، نور چې دي د نورو ملګرو شاعرانو لیکوالانو هغه کمپوز کړي. عبدالقادر مجرم وایي ژوند یې له ماشومتوبه د بېوزلۍ له ستونزو سره مخ و. د پیښې تر رامنځته کېدو نه مخکې نه دومره وخت ورسره و او نه هم امکانات چې خپل شعرونه او لیکنې راټولې او د کتاب په بڼه یې چاپ کړي. خو له دې سترې غمیزې وروسته هغه د ناامیدۍ پر ځای قلم د پښو په ګوتو کې ونیو. خپل ارمانونه یې راټول کړل او یو په بل پسې د کتابونو بڼه ورکړه. خو داسې و چې زه د کور ذموار سړی وم، ما به مزدوري کوله، خپل کور مې چلاوه. نو کور تر وس وتلی و، هغه د شاعري دې شان ته زه ورخلاص هم نه وم. زما د مصر بچی بیخي کوچنی و، د دا و چې زما سره به کوټې ته راتلی، زما د جیب څخه به کرایه ورکوله چې کله زما لاسونه پرې سو، هغه به د نسو ورکولی. نو د هغه بعد چې ورو دا پیښه چې وسوه، حادثه چې وسوه، له هغه وروسته بیا ما د خپل کار شروع کړي او لیکل مې شروع کړل. کتابونه اوله ما یو د غزلو کتاب چاپ کړي، دویمه بیا د غزلو پسې چاپ کړي، درېیمه لنډې کیسې پسې چاپ کړي، داسې څوکه پسې راغلم تر ناولونو. عبدالقادر مجرم وایي د خلکو مینې او هڅونې هغه ته نوی ژوند ورکړ. د په خبره و ځان معلوم نه بلکې بشپړه انسان ګڼي. هو همدا مینه او درناوی دی دې ته هڅوي چې لا ډېر ولیکي او د پښتو ادب خدمت ته دوام ورکړي.